ملګرو الیسا کارسن یو امریکي د وړوکې عمر والا جینۍ ده چې کوم بچپن نه دا خواهش لري چې زه به خلا ته ځم او په خلا کې چې کومه سیاره ده زموږ په دې لمریز نظام کې مارس د دې دا خواهش دی چې زه هلته لاړه شم او هلته زه اوله انسانه جوړ شم د دنیا چې چا په مارس باندې لومړی قدم ایښی وي. د دې دا وینا ده چې مارس ته زما د بچپن نه د تلو خواهش دی او بالکل دې اوس خپل ایجوکیشن تعلیم هم مکمل کو او د ناسا اسټروناټو کې دا بالکل منتخب ده. خو د دې دا خواهش دی د بچپن نه چې زه مارس ته به ځم او کیدای شي زه بیا د هلته نه واپس هم رانشم، ولې د مارس یا د مریخ سیارې د ځمکې نه دومره فاصله ده. یو داسې فضایي ماشین مارس ته وخوبلسي خو واپس راتلل د هغې ماشین دپاره د هغې راکټ دپاره ډېره ناممکنه ده. او دا جینۍ هم دا وایي چې زه مارس ته به لاړه شم خو بیا ممکنه نه ده چې زه بیا د هغه ځای نه واپس راشم. او دا هم کیدای شي چې 2030 یا 35 پورې انسانان مکمله توګه سره مارس باندې د زندګۍ مکمل امکان شروع کی، ولې چې ساینسدانان د ناسا او د سپیس ایکس ساینسدانان دا خبره کوي چې 2035 یا 40 پورې به مکمله توګه سره مارس چې کومه سیاره ده، مریخ چې کومه سیاره ده، په هغې باندې به انسانان خپل ژوند کوي او د انسانانو زندګي به په دغې سیاره باندې اسانه وي. خو زه حریان دلته د الیسا کارسن ته یم چې دا دومره په وړوکې عمر کې مارس ته ځي. یقین وکړئ چې دا د یو وړوکي انسان دپاره غټ غټ خوبونه دي چې هغه انسان دومره غټ غټ خوبونه ویني. او الیسا کارسن دا هم وایي چې زه به دا خوب په حقیقت کې بدلوم او زه به پیل انسان یم د دنیا چې مارس باندې به لومړی قدم کېدم. تر اوسه پورې مارس سیارې ته انسانان نه دي تللي، هلته مختلف قسم ته روبوټس تللي دي او په مارس باندې ریسرچ کوي او هلته د زندګۍ څه امکان ګوري. خو تر اوسه پورې یو انسان نه دی تللی مارس ته. خو دا الیسا کارسن د دې دا وینا ده چې زه به مارس ته ځم او دا په 2030 کې روانېږي مارس ته او بیا واپسي ممکنه نه ده، ولې چې ما خو تاسو ته ووایي چې مارس د دنیا نه ډېر لرې دی. نو په دې وجه باندې یو انسان مارس ته لاړ خو به شي خو واپس راتلل د هغې انسان دپاره ډېره مشکله ده. داسې سوچ مې کولو دې جینۍ پورې چې دا هم یو قوم سرپرستي کوي او زموږ هم یو قوم دی، پښتون هم یو قوم دی، امریکي هم یو قوم دی. خو زموږ پښتنو کې نن سبا دومره جهالت زیات شوی دی چې په دې ټیک ټاک لایو باندې سریام لګیا ده فحاشي سټارټ ته او د ایجوکیشن طرف ته د تعلیم طرف ته او د چا غور نشته. د کوم پښتون لایف چې آن کې نو هلته به داسې ګنده ګنده پنشمنټ یې لګیا وي چې زه تاسو ته د هغې باره کې ویلی نه شم. کنځلې به وي، ویناګانې به وي، همدغه شان فضولیات به وي. او یو دا قوم هم دی چې دا هر څه عمدې جوړ کړي دي، ټیک ټاک، فیسبوک، واتساپ، انسټا، خو د دې استعمال چې کوم دی هغه زیات تر څوک کوي، هغه زه کوم او تاسو یې کوئ، پښتانه کوي او همدغه شان په ایشیا کې چې کوم قومونه آباد دي دوی کوي. او پرمختګ طرف ته دغه امریکي روان دي، دا یورپي خلک روان دي، دا انګریزان روان دي او ورځ په ورځ پښتون قوم لاندې روان دی. او تر اوسه پورې چې کوم شاته قومونه دي، وروستو قومونه دي، پاتې قومونه دي، هغې کې یو پښتون قوم هم بدقسمتۍ سره شامل دی. نو موږ ته په خپل مستقبل باندې غور او فکر پکار دی چې موږ هم څه داسې کار سرانجام کړو چې راتلونکي خلکو دپاره موږ یو مثال جوړ شو او بیا هغوی زموږ خبرې کوي. نو دا الیسا کارسن ده چې دا به 2030 پورې مارس ته ځي او په مارس کې به دا بیا ریسرچز کوي او دې ته دا هم پته ده چې واپسي به زما ډېره مشکله وي. ستاسو یې په اړه نظر څه دی؟ حتما راته ووایئ او دا ویډیو خامخا مخکې شیر کړئ.